ته خبره رسولې وه سمه ده. یو بل کار هم د به تاسو یې وکړئ اینډ اپسیټ چې ورته وایي هغه باندې به بیا بل وخت وغږېږو چې کله مو پروژه کې کار کوو صحیح ده. اوس یوازې هغه د مومنټ په چل باندې ځان پوه کړئ چې څنګه مومنټونه ګورئ. ښه موږ رن انالیسس کړی و. له دې نه وروسته راځو ډسپلې لپاره ډسپلې ته راځو. ډسپلې کې ګورو شو ممبر فورسز دې ته به راسئ صحیح ده. ګوره دلته به راسئ فریم. ښه دا پاڼه درته خلاصېږي. اوس ته اکزیل فورس نرملي قوه ګورې یا عرضي قواوې ګورې کولی سي ټولې وګورې خو دلته وګوره لوډ اوس د کوم کمبینیشن له مخې ده اس سی چې موږ جوړ کړی. که ته بیا ځانګړی لوډ له مخې یا ته ورته وایې چې د یوازې د ډیډ لوډ له امله ماته څه شی وښیه اکزیل فورس راته وښیه یا ورته یې مومنټ 3 وښیه. ښایي تاسو اوس مومنټ 3 ونه پېژنئ چې مومنټ 3 به کوم یوي. اوس دلته چې کومه وینډوز موږ سره هایلایټ وي کومه وي په هغه کې موږ سره دغه بدلون راځي. ښه زه غواړم په دغه کې راسي. دلته راسه دا ډیپام شیپ وګوره دلته هم کولی سئ وګورئ او دلته ډسپلې ته راسه شو ان ډیپام شیپ درکړی ده. ښه چې تغیر ناخوړلی شکل ورته وایي هر شی ستاسو ورته وایي. زه دلته غواړم دلته مومنټونه وګورم خو مخکې له دې چې موږ مومنټونه وګورو یو ځل به په لوکل اکسس باندې خبره وکړو صحیح ده. دلته به زه لوکل اکسس درته ان کړم لاین لوکل اکسس. دلته وګوره لاین لوکل اکسس. ګوره دا موږ سره لاین لوکل اکسس دی. دغه سور چې ده دغه یو دی. ښه دلته به زه درته وښیم دا ښه دا په ایریا کې به بیا خبره وکړو لوکل اکسس دا به خلاص. دلته وګورئ دغه سور چې ده دا یو دی موږ سره لوکل اکسس. دغه سپین چې دی دا 2 دی او دغه بل داسې شین رنګ لري. ښه دلته اوس هم نه ښکاري دا 3 دی را سره. دلته موږ ګوره دا سپین دی 2 داسې دا شین غونتی رنګ لري آبي رنګ ورته وایي آبي رنګ سم ده صحیح ده. دا آبي رنګ چې ده 3 دی او دغه سور چې ده یو دی. اوس که زه ورته وایم اکزیل فورس ګورم اکزیل فورس به په پایه کې داسې پورته وي که نه په یو لوکل اکسس په لوري باندې او په بیم کې به داسې وي. ښه دا لوکل اکسس یې د دې لپاره په دې پروګرام کې د دې لپاره ترې ګټه اخیستل سوې ده چې دلته ټکر رامنځته نه سي. ګوره که زه ورته وایم شیر 2 ګورم صحیح ده نو په پایه کې شیر ماته داسې ښیي. دلته وګوره په پایه کې به ماته شیر څنګه ښیي داسې دلته ورته ګوره ښه داسې به راته ښیي داسې شیر دې باندې وپوهېدئ د پایپ دلته ورته وګوره زه درته شیر دې خط ته ګوره ښه شیر به داسې راته ښیي داسې که 2 ورته وایم په پایه کې او په بیم کې به څنګه شیر ماته ښیي داسې به راته ښیي. هلته ګوره د 2 محور ته صحیح ده صحیح سو. که ما داسې د ګلوبل اکسس له مخې موږ لیدلی اوس هلته وګوره په زیډ محور باندې په پایه کې دلته شیر سیده په ایکس محور باندې راځي که نه او په بیم کې په کوم باندې راځي په زیډ باندې. دلته یو ټکر رامنځته کېده د دې لپاره چې د دې ټکر مخه یې نیولي نو ځکه لوکل اکسس دلته ټاکلي. اوس ګوره دې باندې مو ځان پوه کړئ. زه ورته وایم چې شیر 2 ګورم نو په کالم کې به داسې شیر ماته ښیي او په بیم کې به داسې راته ښیي. اوس وګوره څنګه دا به مې نمایز کړو لاړ به ساغت ETABS ته به لاړ شو. دلته وګوره زه ورته یم شیر 2 اوس ورته ګوره ښه ډسپلې ته راسه دلته راسه شیر 2 نو په کلم کې به داسې راته وښیي په بیم کې داسې هلته ورته ګورئ خپله بدلون ته او د کوم لوډ له مخې لایو لوډ له مخې ښه اوکې هلته وګوره په کلم کې داسې دی که نه دی او په بیم کې څنګه دی داسې شیر. اوس په دې باندې مو ځان پوه کړو. اوس که زه ورته یم شیر 3 بیا خو به پوهېدلی که نه چې شیر 3 به کوم ته وایي. اوس دلته وګوره زه دا ځل ورته وایم شیر 3 شیر 3 به ماته کوم یو ښیي شیر 3 به ماته ښیي داسې ګوره په بیم کې به داسې ښه دا رنګ هلته په تور باندې سم نه ښکاري. ښه دا زه داسې فرض کړئ چې دا هغه به ګرین داسې شین رنګ به راوړي دا هم نه ښکاري ریډ به ښه دا سور رنګ هم دی ګوره په دې تور باندې سم نه ښکاري. ښه سپین رنګ نه به ګټه واخلو چې هلته سم ښکاره سي. دلته وګوره
نو موږ ته به شیر درې درې څنګه ښیي په دې باندې به ښیي ګوره شیر درې درې په بیم کې او په پای کې به څنګه راته ښیي داسې داسې به راته ښیي دلته ګورې دلته داسې شیر به موږ ته ښیي تر دې ځای وپوهېدئ څوک خو ستونزه نه لري ښه اوس راځم زه دا ځل څه شی ګورم شیر درې درې ګورم شیر درې درې دا ما سره شیر درې درې دی ګوره په کالم کې داسې او په بیم کې ګوره دا ډېر کم دی ښه ډېر کم راغلی دلته ګوره 0.02 دومره لیکلی ډېر کم دی را سره ښه په شیر باندې مو ځان پوه کړه انډي پام شیپ یې وګورئ ښه دا ځل زه ورته وایم اکزیل فورس ګورم اکزیل فورس به په کوم لوکل اکسس باندې ماته ښیي په دغه یو باندې په دغه لکه دغه سور لوکل اکسس یې ده اوس دلته ورته وګوره ډسپلی ته راځئ ته اکزیل فورس راته ښه اکزیل فورس ګوره په بیم کې داسې داسې او په نه په کالم کې داسې داسې او په بیم کې داسې داسې اوس خو نور وپوهېدئ که نه داسې محور باندې عمود لکه داسې او عمود دغسې ورته ویلی شي صحیح ده لکه دل او داسې موز لکه دلته ورته وګوره دا موږ سره یو دی که نه دغه یو دلته په تور باندې سم نه ښکاري نو د جبوري له سپین دلته وګوره دلته که زه ورته یم اکزیل فورس دا به داسې اکزیل فورس په بیم کې راته ښیي او په پایه کې به څنګه راته ښیي په پایه کې داسې داسې صحیح ده نور کلوره هره خواته یې هلته که هلته منفي اوسي یا مثبت اوسي خپله پروګرام درته لیکي خو په هغه لوری چې ده داسې به وي په دغه محور باندې سمه ده اوس راځم اکزیل فورس دا ګوره ما سره اکزیل فورس په کالم کې وګوره او په بیم کې وګوره په دې باندې وپوهېدئ اوس راځو مومنټ ته راځو مومنټ زه ورته یم ام درې درې ګورم ام درې درې مومنټ اول هغه چې کوم هغه مومنټ ده ډېر مومنټ ده راسره راځم مومنټ راځم مومنټ ته راځم ورته یم ام درې درې دا به کوم مومنټ یې راسره په دغه محور باندې ښه دغه درېم محور دی ما سره که نه داسې داسې مومنټ به یې راسره دلته اوس وګوره ښه دلته ګوره ښه څنګه که ام درې درې به دلته اوس خپله ګورو چې زیات وي کم وي هلته تاسو خپله ورته وګورئ ښه لکه دغه په ام درې درې به چې شوي په دغه محور په چاپیر به داسې راڅرخي صحیح ده ګوره داسې داسې اوس وپوهېدئ دې باندې داسې داسې یا داسې خو اوس هلته خپله کیدای شي تاسو هلته قطع واخلئ که نه داسې چې بیا پرې کې یو داسې راځي بل هغسې راځي خو د دې په هغه به یې د دې په چاپیر به یې ام درې درې صحیح ده داسې داسې او په پایه کې به چې شی وي داسې داسې وي په دغه باندې ګورئ دا څنګه داسې به درته جوړ د دې په چاپیر به څرخي یا به داسې داسې وي یا به هغسې وي نور بس خپله نور د پروګرام کار ده چې داسې شمېري یا داسې شمېري نور پروګرام خپله پوهېږي صحیح ده که نه دغه پایم په یو عین المرکزیت کې دی که نه لکه که داسې موږ خپله تاسو نور خپله بیا تصور کولی شئ دا لکه موږ سره پایه دی که نه دا یې موږ سره مرکز دی او ام درې درې موږ سره کوم دی دغه درې درې دی که نه ګوره دا 300 او دا موږ سره چې شی سو 200 اوس درې ډوله پایې دي موږ سره که نه یو چې خو وی په دغه مرکز منځ کې عمل کړی وي چې هېڅ عین المرکزیت نه وي یو داسې وي چې دلته یې عمل کړی وي یوازې یو مومنټ وي کې یو داسې وي یا دلته یې کړی وي یا دلته یې کړی وي یو داسې وي چې دلته یې عمل کړی وي 2 مومنټه وي کې او یو په خپله دغه خو وسوسه یې ده که نه اوس دلته وګوره که دلته عمل وکړي نو ام درې درې به داسې راځي که نه دغه لکه دغه د دې په بازو کې به ضربېږي که نه دلته هغه خبره ده په پایه کې دلته چې کوم مومنټ راځي ګوره دا محور ګورئ داسې تللی دلته لکه خو عمل وکړي داسې ام درې درې مونږ داسې ګورو که بیا ام 2 ووایو په پایه کې بیا به دغه مومنټ یې دغه داسې ګوره که دلته خو عمل کړی داسې ام 2 به او په بیم کې ام 2 شده داسې بیخي یا به وي یا په نو هلته به بیا خپله وګورو صحیح ده چې څه خبره ده تر دې ځای وپوهېدئ اوس زه ورته یم ام درې درې دا موږ سره ام درې درې مومنټ دلته وګوره دلته بیا ښه درته ښکاري په دې هغه کې به وګورو الیویشن کې به وګورو د ډیډ لوډ له امله یې ګورې یا د لایو لوډ له امله به وګورو دلته وګوره
دا مومنت ده. خو یوه خبره ده هلته یې موږ ته ویلیو لیکلي، اوس په خبره پرې وکړو چې ویلیو څنګه ولیکي یا سکیل غټوئ، خپله به ورو ورو ورته ورسېږو. صحیح ده. دا اوس موږ سره منفي مومنت ده، دا موږ سره مثبت مومنت ده. دا په پای کې وګوره، دلته هم لیدلی شي. صحیح ده. او په کوم یونټ کې دی دغه موږ سره واحدات کیپس انچ دی که نه، نو کیلو پاونډ ضرب انچ کې ده دغه مومنت را سره. دا بدلولی یم سي بل ته یې واړوه، بس هر شي کوم واحد چې ته وغواړې هغه ته یې اړولی سي. سمه ده. تر دې ځایه وپوهېدئ. په مومنټ باندې مو ځان پوه کړه. M3 باندې وپوهېدئ که نه، M2 باندې هم ښایي وپوهېږئ. صحیح ده که نه. M2 اوس دا څوک تصور کولی شي چې شی ده؟ دا M2 ده. اوس ګوره پایو کې ډېر د M2 ده. په بیم کې هغه د بیخي که دلته ویم را سره ډېر کم به یې ښه. دلته وګوره بیخي کم دی را سره دلته. وینئ؟ رایټ کلیک وکړئ هلته وګوره. ښه تر دې ځای وپوهېدئ. راځو دلته راځو، بیا ډسپلی ته راځو. ښه مومنټ 3 مومنټ 2 دې باندې وپوهېدئ. ټورژن هم لیدلی شئ. ټورژن ته وګورئ. دا ټورژن دی په دغه ځایونو کې. صحیح دی. دلته ما سره یو انځور وښه. که دې مومنټونو باندې سم نه یې پوهېدلي، دا ما سره تیار خلاص و لکه کوم ځای کې لکه دا لوکل دا دلته غوټې دی. ښه دغه خبره درته کوي. ټورژن وګوره لکه دغه پاس دی که نه، دا لاس داسې ونیسئ، دغه ښی لاس داسې ګوره دا داسې تاویږي. دلته ټورژن داسې هغه غوټه یې ښودلې درته ښه په دغه غوټه کې. که دا کالم یم یا دا بیم یم دغسې به یې کې. صحیح ده. دا داسې ده لکه هغه M3 دی که نه، M3 دا خواته داسې راغلی. دغه M3 چې مونږ ګورو دا دلته وګوره. اوس هلته یو څه ښه تصور کېږي که لکه دلته مونږ M3 ګورو، دلته په هغه کې مونږ وکړو که نه دا داسې و داسې و. اوس وګوره دلته چې داسې راغلی دا داسې دا لاس داسې ونیسه، ښی لاس داسې لکه داسې دی چې ونیو، دا خواته یې دا غټه ګوته یې دا خواته کړ د لاس داسې. اوس وګوره داسې دا داسې مومنټ ده، داسې داسې M3. او ټورژن ته وګوره دا چې داسې کې بیا داسې کېږي. ښه داسې نور بس د تم ډایرکشن دی ته وایي چې نور ښایي وپوهېږي دې باندې. ښه لکه داسې مومنټ وي بیا به هلته وموایي دا اوس داسې مومنټ دی. داسې دغه د دوو په لور باندې داسې لاس ونیسه، هغه M2 چې ده دا داسې مومنټ ده، داسې راته وایي. اوس وپوهېدو یو څه یو چې دا شی ده. ګوره هلته چې دا دغه لاس چې موږ داسې ونیسو دغه لاندې غوټې ته وګوره. دلته که نه دلته چې مومنټ راځي په دواړه خواو کې داسې فکر وکړئ. دلته چې مومنټ ده ګوره داسې دی نیولی، داسې تاویږي که نه. بل چې داسې ونیسئ د دې خلاف به یې دواړه داسې وي که نه. تاسو خپله تصور وکړئ بیا پوهېږئ. لکه یو داسې ګوره دا لاس داسې دغه ښی لاس داسې ونیسه. صحیح دی که نه. داسې دغه لاس داسې تاویږي که نه. داسې داسې اوس هلته ښایي څوک ونه پوهېږي چې دا څه خبره ده، خو چې خپله لاس ونیسي بیا پوهېږي. صحیح ده. دا داسې راځي دلته، زه وروسته بیا پوهېږئ. صحیح ده که نه. بل خو M2 زه اوس دا M3 کې خبره کوم. M3 په دغه جي غوټه کې لکه دلته چې کوم دی او په آی غوټه کې چې ده دغه یو بل. صحیح ده. او که بیا دلته هم که موږ دغه پریم داسې پرې کړو په دغه ځای کې پرې کړو لکه داسې دغه کړو. دلته وګوره دلته چې پرې کړو دلته مومنټ باید څنګه موږ سره راسي. تاسو څه فکر کوئ؟ لکه که یو مومنټ موږ داسې را سره راځي دا بل باید داسې وي را سره. ګوره دغه قطعه مې چې واخیستله دغه د وینې دا وړه ټوټه مې هغه کړه، دا ما سره که یو مومنټ را سره واوسي. صحیح ده. دا پسې هغه باید څنګه راسي؟ داسې راسي که رانسي. اوس تصور کولی شئ دلته هم هماغه خبره ده. صحیح ده. بس نور ښایي سم تصور مو کړی. ښه دلته هم لوکل اکسس لیدلی شئ ټول. تر دې ځای وپوهېدئ. دا پاڼه به خلاصه کړو. ښه تر کومه ځای مو ورسوو؟ دا څه ټورژن مو وکړو. ښه اوس به راسو دا اوس دې ټولو باندې وپوهېدئ انشاءالله. صحیح ده. دلته بل شیر ښه شیر ان پلین شیر او ان پلین مومنټ دا په پلین کې درته ښیي چې پر پلین کې بیا در سره لکه دغه ان پلین مومنټ چې دا مومنټ 3 چې هغه کوم تر ټولو لوړ مومنټ دی در سره هغه سره برابر ده.
او دغه ان پلین شیر سي د شیر دوه چې تر ټولو لوی شیر دی در سره شیر خو چې د دغه سره برابر د اوس وګوره چیرې پلین کې ته ګوري دلته راسه یو الیویشن ته راسه یو الیویشن ته راسه دلته بیا در سره خلاصېږي ښه دلته اوس وګوره دلته به دی الیویشن ته به هم زه راسم مخکې له مخکې به وګورو صحیح ده دی الیویشن ته به زه وایم مومنټ درې په دغه الیویشن کې موږ مومنټ درې ګورو صحیح ده په دې الیویشن کې زه ورته وایم چې ګوره ان پلین مومنټ ګوره بیا تاسو توپیر وګورئ چې څومره توپیر لري دلته پیل دیاګرام و مخکې زه ورته وایم شو ویلیو ان دیاګرام چې په دیاګرام باندې ماته ویلیو ولیکي اوس دلته وګوره دغه مومنټ ان پلین مومنټ چې دا دې سره کوم توپیر لري هیڅ توپیر نه لري نه هیڅ توپیر نه لري خو دا یوازې په پلین کې لیدلی سي او هغه شی کې ته په 3D کې ترې ګټه اخیستلی چې وګورې دواړه یو شی دی ښه اوس دلته وګوره زه په دغه خوا کې هغه ګورم شیر دوه ګورم د خاطر ورته ګوره دا ما سره شیر دوه دلته ورته ان پلین شیر ما ته ښه څه دلته یې لیدلی سي ان پلین شیر توپیر ته وګورئ کوم توپیر لري په دې باندې وپوهېدئ بله خبره هلته که تاسو ورته پام شوی وي دا به بیرته پلین دا به بیرته 3D بله خبره دلته په دې باندې خو وپوهېدئ ټول سکیلینګ ته راځو اته درته وښیي لکه پروګرام چې څنګه سکیل باندې کوم دیاګرامونه درته جوړ کړي که ته خپله سکیل پکټور ورکوې دلته ورته ورکړه سکیل پکټور دغه دیاګرامونه لوی درته وښیي واړه درته وښیي ته خپله یو سکیل پکټور ورکوې زه 0.4 ورکوم 4 ته ورته وګوره چې څومره بدلون کې راځي هلته وګوره ډېر واړه دي که هغه ویلیو هماغه ویلیو ده هغه اندازه یې ده خو ولې هغه سکیل پکټور موږ ورته ډېر کوچنی که صحیح دی که نه دا ورته دوی وګوره دا هم ډېر وړکی ده خپله یې برابرولی سي ځان لپاره صحیح ده خپله یې بیا برابر کوي په مطلب خو یې وپوهېدئ که نه چې څه وایي درته ورته یې ګورو خپله چې مخکې پروګرام څنګه لیدلی ښه تر دې ځای وپوهېدئ بل راځو اپشن شو ویلیو ان دیاګرام دغه ویلیو درته وښیي په دیاګرام باندې او که نه هغه درته وښیي پیلې کې ډکې درته وښیي که وایي چې پیل دیاګرام بیا به پیل دیاګرام درته ښیي پیل دیاګرام دلته تاسو یو رایټ کلیک وکړئ که نور د دې په اړه نور ډیټیل ګورئ صحیح ده که نه دلته وګوره دا د لایو لوډ له امله ده شیر دوه دا د مومنټ دیاګرام دا دی او ډیفلیکشن یې دا درته لیکلی صحیح ده په دې انډ کې ګورئ ګوره آی که په دې کې ګورئ دواړه لیدلی سي یا شو مکزیموم درته وښیي مکزیموم چیرې ده دلته خپله درته ښیي یا ته ورته وایي سکرول پار ویلیوز ته خپله پسې ګرځه پسې ګرځه هر ځای کې درته ښیي صحیح ده بیا نور خپله پسې وګرځئ ښه تر دې ځای وپوهېدئ بل دې کې چې شی پاتې شو په دې کې ښه په دې دواړو خبرو خو وپوهېدئ که نه دلته پیر ده او سپنډرل ده کله که موږ شیروال کار کوو بیا تاسو کولی سئ په پیر کې هم کوم مومنټونه یا عرضي قواوې بیا به دا تاسو هغه کوئ ټیک مارک کوئ بیا تاسو لیدلی سئ صحیح ده اوس موږ سره پیر او سپنډرل نشته په دې ماډل کې ښه اوس که د بل کمبینیشن له مخې تاسې هغه ګورئ مومنټونه ګورئ یا ایکزیل فورس ګورئ هر شی ګورئ زه مومنټ درې ګورم د ایس سی کمبینیشن له مخې سمه ده او پیل دیاګرام نه شو ویلیو ان دیاګرام ګورم دا د هغه کمبینیشن له مخې موږ سره مومنټونه دي لکه 500.4 ټن ضربي سانتي متر که بیا د یو بل کمبینیشن له مخې ګورئ دلته راسئ ګوره دلته دا د بل کمبینیشن له مخې دي یو ډي شی ده سی او ان یو نه دا د بل کمبینیشن داسې ټول کمبینیشن یې لیدلی سي که دلته تاسې د یو لوډ له مخې اول لیدلی وي بیا به په د لوډ له مخې په دغه داسې کومې تڼۍ دی د دې له مخې بیا لوډونو په منځ کې کولی سي یو لوډ نه بل لوډ ته لاړ سي چې مومنټونه او دا شیان وګورئ لکه دلته تاسو یو لوډ ورته وویل که نه مونږ زه ورته وایم چې سپر ډیډ لوډ له امله ګوره بیا زه دلته ګوره د په لوډ کې لکه ارتکویک له امله داسې دي یوازې ارتکویک له امله دا د ډیډ لوډ له امله دا د لایو لوډ له امله دا سپر ډیډ او د ټولو بارونو د له امله ګورې راسه بیا لکه مخکې مو ولیده که نه دلته ورته هماغه کمبینیشن وټاکه ګوره ایس سی کمبینیشن اوکې که دا د ټول کمبینیشن
یا چې په هغه کې کوم لوډونه دي در سره د هغه له امله دي. اوس وپوهېدې په دې باندې کومه ستونزه خو نه لرئ؟ ښه اوس راځو هغه ته راځو څښتن به یاد کړو بیا وروسته ووایو صحیح ده. ښه تر کومه ځای راورسېدو؟ دا خلاص و که نه دا دې کې خو شی پاتې نه شو. اوس بیا راځو سپورټ ته راځو ریاکشن یې مونږ ګورو عکس العملونه. اوس عکس العملونه ګوري د کوم کمبینیشن له مخې ګوري د کوم لوډ له امله ګوري ټول لیدلی سي. ښه زه د دې اسی کمبینیشن له امله ګورم صحیح ده. اوکې دلته وګوره دا موږ سره ټولې ریاکشنې دي دلته وینئ خو دغه غیشي ګوري غبرګ دی وینئ دا موږ سره مومنټ دی ګوره په دغه وای باندې دی. ښه دا اوس داسې لاس ونیسه داسې که دا داسې مومنټ صحیح دی. دلته وګوره داسې مومنټ داسې او دا چې دا امیدي هغه ده او دلته دا بل وګوره چا خوا نه راغلی ده صحیح ده که نه دغه خوا نه هغه داسې ده داسې ده ګوره په هغه باندې دې ته تم ډایرکشن دی چې شی ورته وایي خو تم نه پوهېږم چې شی خو دا د غټې ګوتې د په لوري باندې داسې ورته وایي خو همداسې ورته وایي صحیح ده. خو همداسې لاس ونیسئ بس پوهېږئ نور صحیح ده که نه لکه دلته اوس راخلو اوس وګوره ښه که دا لوری ده دلته اوس سور رنګ ښکاري نه دا سپین رنګ باندې دلته وګوره داسې دغه مومنټ چې درته ښیي د دغې شي سر کې دغه دوه کرښې ګوره داسې که دغه غټه ګوته داسې ته داسې وانګرې چې دغه تاسو غټه ګوته ده صحیح ده لاس مو داسې نیولی دا داسې دی داسې دغه په وای باندې داسې راځي داسې صحیح دی که نه اوس خو وپوهېدې دی باندې او دا موږ سره ریاکشن دی 9.100 دی 52 صحیح دی دا لږ دی ښه په دې مومنټ باندې خو وپوهېدې که نه دا غټه ګوته هسې ونیسئ لکه تم ډایرکشن داسې بس هماغسې نور بس وپوهېدئ انشاءالله صحیح دی که نه. اوس دا ریاکشن دی 9.52 دی که دلته تاسو هغه ایکزیل فورس وګورئ هم دې سره به یو برابر به وي صحیح ده که نه نور خو په هره غوټه کې لیدلی شئ که نه دا لاندې خوا نه هم ګوره لاندې خوا نه به داسې په زیډ باندې دا خو پول 3D مونږ اخیستی دی که نه دا په زیډ باندې راځي داسې او که بیا لاندې داسې وي دغه هغې شی سې ده لاندې لور ته وي بیا لاس داسې واړوه بیا به داسې وي راسره داسې او که نه بیا تاسو که ډېر معلومات غواړئ څنګه خو لوری خو توپیر کوي خو هغه دی که بیا تاسو ډېر معلومات غواړئ هیلپ ته لاړ سئ یا په کوم ځای کې تاسو دغه د ایټپس پروګرام انسټال کړی وي پروګرام پیل کې هلته مینول دی خپل هلته بیا ټول معلومات وګورئ صحیح ده راخیستلی سئ هغه ځای نه نور دغه ریاکشن یې وګورئ لیدلی سئ که نه نور خو دې ته اړتیا نشته وپوهېدئ په دې باندې مومنټ توپیر دا دی چې دغه غیشی به ډبل وي او دوه به وي مومنټ او دغه ریاکشن به یو درته ښیي دلته ګوره نه دی کله دوه دی دا ریاکشن دی را سره یو دی دا یو دی کومه دی دوه دی وینئ دا ریاکشن دی یو دی دوه نه دی دومره توپیر خو باید شتون څنګه ناسته وایم شیطانه درته ښیي هلته وګوره اپشن ته وګوره اپشن څه دلته وګوره خاص ریاکشن دی ورته ویلی داسې کولی سي که نه چې دا شی په داسې په ډېر هغه باندې ته ګورې دلته راسه ښه شو ټیبل ته خو داسې ته نسې کولی چې یوازې ته ورته وایې چې ریاکشن یې بیا که ته وغواړې خاص ریاکشن یې تا پکاري شو ټیبل ته راسه دلته ریاکشن دی را سره که نه دا اوکې که دا در سره خلاصېږي دا کاپي که ټول در سره بیا دې چې کوم نه یې خوښ هغه ته له منځه یوسه هغسې کولی سې ښه دلته ما سره اکسل اوسس دا به لږ ځنډ وکړي لږ به ورته ودالېږي اوس وی دا اوس دلته وړلی سي که بیا هر څومره ریاکشن یې تا په کار وي کوم دې خوښ وي هغه شیان بس هغه وګوره که کوم دې نه یې خوښ مې ګوره صحیح ده اوس دلته وګوره برېښنا هم لاړه د برېښنا یو ټک ورکړی وی
ښه ګوره چې کله د هغه ټیبل ټول دی را کاپي که اکسل ته دی راوړ دلته اوس ټول ته لیدلی سي هغه په ایکس باندې کوم ریاکشن دي در سره د هر لوډ له امله د هر لوډ له امله د کمبینیشن له امله هر شی تاسو لیدلی سئ دلته خو ګورئ که نه صحیح ده که نه بیا دغه تاسو هغه کولی هم سئ لکه تاسو داسې فلټر یې کوئ او یا دې نه کومه هغه ایسته کوي له دې ځینه کولی سئ کوم کلمونه ایسته کوي خوښ مو نه دلته ټول بیا لیدلی سئ صحیح ده که نه ازمیم کې پیدا کولی سئ هلته مکزیموم ورکوي فورمول ورته ولیکه بس پیدا کولی سئ بیا به خپل وخت کې خبره پرې وکړو صحیح ده په دې باندې خو وپوهېدئ څنګه اکسل ته راوړل کېږي بیا نو او هلته راکاپي کوه دلته پیسټ لکه دلته د دا شو ټیبل له لارې دا خلاص کاپي انټایر ټیبل ټول هغسې دا ټیبل دی در سره دا در سره هغه او دا خو لاین لیفټ او دا هغه لیکنه کیڼ لوري ته یې راوړې منځ ته درته وښیي او کښي لور ته دا درته یوسي بس ویو دی نور تاسو لیدلی سئ منظومه یې زه درته وښیي ټول او شی درته کولی سئ بیا ښه تر کومه ځایه موږ خبره وکړه خپله خبره چیرې ریاکشن کې وکړه ښه ریاکشن موږ سره خلاص و اوس راځو شل سټریسز ته راځو موږ غواړو په دې سلب کې مومنټونه وګورو په سلب کې د موږ لپاره چې ډیره مهمه ده که نه موږ ته کوم مومنټونه ډېر مهم دي ام یو او ام دوه موږ ته مهم دي چې دا وګورو اوس دلته هم کټ مټ هماغه د لوکل اکسس خبره ده صحیح دی که نه زه لومړی ام یو ګورم ګوره دا ما سره ام یو ده اوس ښایي سم ونه پوهېږئ دلته ځم هماغه ایریا لوکل اکسس دا دلته وګوره دا موږ سره یو لوکل اکسس دی دا دوه دی نور خو پوهېږئ چې یو به کومي په دې ډایرکشن به یې که نه داسې یو داسې و داسې به یي داسې ښه دلته بیخي تیاره شوه ده ماته لپټاپ تڼۍ نه ښکاري ته دلته ښه ګوره زه چې کله ورته وایم ام یو ښه دا به د دې په دې باندې داسې وي دا به څنګه داسې جوړ لکه داسې به یي صحیح ده که نه داسې به یو داسې او که ورته ووایي چې ام دوه هغه به داسې وي موږ سره داسې په دغه دوه محور باندې صحیح دی که نه اوس خو یو څه وپوهېدئ که نه ښه تر دې ځایه وپوهېدئ اوس دغه ټول مومنټونه موږ ګورو دا ام یو دی ما سره زه دا ځل ورته وایم چې شی راته وښیي ام دوه راته وښیي راسه شل سټریسز ته راسه ام دوه ورته وایه ښه ام دوه ورته دا موږ سره ام دوه دی صحیح دی اوس وګوره دلته بله خبره چې تاسو ښه تصور کړئ دلته ورته وایي چې ام دوه راته وښیه خو ډسپلی ان ډیپام شپ په ډیپام شپ کې راته وښیه دلته اوس ورته وګوره اوس خو یې ښه تصور کولی سئ ام دوه څنګه ده صحیح دی که نه ام دوه ګوره داسې ده هماغه دوه هغه موږ سره اکسس هاخوا ته و که نه دلته وګوره دا دوه و را سره که نه دوه نو داسې ده داسې صحیح سو او یو موږ سره کوم یو موږ سره دا و داسې و دغه یو و موږ سره اوس یو به څنګه یي داسې به یي هلته ورته موږ بېرته هلته ځو راځو ام یو ورته ډسپلی ان ډیپام شپ ورته اوس وګوره یو داسې دلته وګوره چې ون وی راځي که ټو وی راځي ښه ټو وی به راځي هلته یو بل باندې وویشه بس هماغسې در سره راځي صحیح ده څنګه هلته به ګوره چې اول موږ سلب هلته ورته هغه کوو که نه دلته چې اول ته سلب ورته ډیفاین کوي هلته باید ته دوه ډوله سلب جوړ کړې یو ون وی لو ډسټریبیوشن دی او یو هغه به ټیک مارک کوي که چیرې ون وي در سره بیا هلته ته پوهېږې چې دا ون وی ده که نه دی ون وی دا اوس داسې موږ ته ویشي لکه ټو وی دلته وګوره دا موږ سره څو دی شپږ دی که نه ایکس شپږ او دا څو دی څلور دی شپږ تقسیم څلور که څو راځي دوه نه کوچنی راځي که نه هغه راځي ټو وی راځي که نه که دوه وی نه هغه دوه نه لوی راځي بیا څه شی ده موږ سره ون وي اوس دا داسې لوډونه موږ ته ویشي لکه ټو وی صحیح دی نور خو پوهېدئ دې باندې که نه او دا چې دا داسې لنډ لوری دی ډېر لنډ دی که نه ځکه هماغه چې موږ یو ورکړه داسې سم راته ونه برېښېدی چې داسې موږ سره کړوب سو که نه صحیح دی بیا لږ دا وایي تاسو لوی کوي بیا وګورئ هغسې دی صحیح دی که نه
تر کومه ځای ورسېدو تر دې ځای ام یو ګورو دلته به رایټ کلیک وکړئ ښه یا دا داسې وکړه په ډیفام شیپ کې ته نه ګورې یا که ډیفام شیپ هم څه خبره نه هرې برخه ته چې راغلی دلته ته رایټ کلیک وکړه او بله خبره دلته هم درته ښیي ښه د رنګونو له مخې لکه دلته -500 دی که نه نو -500 ټن ضرب سانتي متر پر سانتي متر دا نه دی ګوره دا -500 دلته وګوره ای دا -3 دی که څو دی -3 به یې ښه اوس سم نه برېښي چې -3 دی څو دی دا به -3 نو -3 دا معنی ای ایکسپوننټ لکه داسې ګوره لکه داسې وایي چې دا -500 دی که نه دلته به پیسې راولیکو پیسې ده چې سمه وپوهېږي لکه -500 دغه ای لیکلی دلته ای -3 لیکلی دلته دا معنا لري چې -500 ګوره ضربي دا ای څه ده ایکسپوننټ ده یعنې 10 په توان دي څو -3 یا -500 تقسیم ضرب دلته واحد موږ سره ټن ضرب سانتي متر دی که نه نو ټن ضرب سانتي متر پر سانتي متر ده دا مومنټ موږ سره پر واحد دی په یو سانتي متر کې یعنې په یو واحد هغه کې درته ښیي په یونټ کې درته ښیي صحیح ده اوس په دې باندې وپوهېدئ څوک ونه پوهېده بس نور به پوهېدلي انشاءالله صحیح دی که نه دلته وګوره دلته رایټ کلیک وکړئ دا پاڼه درته خلاصېږي دلته ویلیو خپله درته لیکي 0.348 ټن ضرب متر پر متر باندې که نه اوس وپوهېدئ دې باندې دا څه په خپله څه شو کوي کوم مومنټ دا رنګونه موږ ته مومنټ ښیي ګوره دلته چې چیرې رنګ دی دغه رنګ دلته ګوره اعظمي مومنټ دی را سره دا رنګونه او دلته چې کوم رنګونه دي لکه په دغه ځای کې دلته مومنټ راته ښودلی لکه -400 دی که نه ضرب 10 په توان دی دغه -3 دی که څو دی -3 په دې باندې هغه که هماغه مومنټ دی در سره دا رنګونه تا ته مومنټ ښیي خو دا چې له کوم ځایه ته دغه دې ته کانټورونه وایي ښه کانټور دغه موږ سره کانټورونه دي لکه دلته وګوره دلته اوس -3 ای -3 درته لیکي لکه هر څو چې دا ضرب 10 په توان دی -3 کې کوي هماغه مومنټ درته ښیي صحیح ده دا اوس وګوره 6350.3 نیوټن ضرب ملي متر پر ملي متر دلته مومنټ دی داسې نور داسې بس دا زغله وپوهېد دغه کارسر هلته خپله درته هغه درته اندازې درته ولې نشي ښودلی دلته نه ګورې مکزیمم او مینیمم یې ټول درته ښودلی بیا درته ویلي هم دي که چېرې ته ښی کلیک وکړې په انیشیل ایلیمنټ په دلته به یې درته وښیي صحیح ده ما یوه خبره په یاد کوه چې اوس رانه یې رسوچ شوی و ښه دلته دغه رنګونه دا کنټورونه دا ته خپله بدلولی یم چې بیا به یې په هغه کې ووایو ښه اوس دومره یوازې ځای درته ښیم بیا تاسو هلته وګورئ دا وګورئ مینیمم په دغه رنګ باندې درته ښیي او مکزیمم چې وي په دغه رنګونو دا رنګونه تاسو خپل هم بدلولی شئ بدل یې کړئ سمه ده دغه کنټور کوم رنګونه دي ښه دې کې نورې څه خبرې پاتې شي موږ ته مهم دا و که چیرې دغه ممبرین ډایرکټ فورس دی ښه اف یو دې پسې موږ نه ګرځو که بیا هم تاسې غواړئ ډېر معلومات تاسې ولرئ زه به یو ځای درته وښیم چې دا څنګه لاسته راځي اوس دلته وګوره ښه ممبرین دلته پیدا کړئ او نوم به دا ممبرین دا خلاصوه ده دلته وګوره ممبرین ډایرکټ فورسز اف یو دی که نه دا څنګه لاسته راځي انټیګرال نه مینولې بیا وګورئ ښه لکه تکنیس خو موږ ورکړی دی که نه د دې سلب لپاره ګوره مثبت هغه ډاټم به موږ ته معلوم وي چې کوم ځای کې صفر دی پاس له هغه نه وړاندې صحیح ده که نه کوم ځای کې چې موږ صفر دی را سره د هغه نه بیا تشنج یو درته ښودلی ده همداسې نور دا ټول فورمولونه دي د هغه لپاره ممبرین ډایرکټ فورسز د اف یو او اف دوه او ممبرین شیر فورس دا اف یو دوه بیا هلته تاسو خپله وګورئ صحیح ده او پلیټ بینډینګ مومنټ لکه موږ اوس خبره وکړه دا موږ ته اوس مهم دي صحیح ده چې څنګه لاسته راځي دغه د فورمولې ام یو ده ام دوه ده او پلیټ ټویسټینګ مومنټ دا چې نغاړي نغښتل دی چې د ټویسټ هغه ام یو دوه او پلیټ ټرانسفر شیر فورسز دا دی او دا دی د دې په اړه بس دومره معلومات درته بس اوس موږ چې ډېره ګټه اخلو هماغه ام یو ام دوه دی صحیح ده نور مینول لیدلی شئ تر دې ځای وپوهېدئ
لکه اف یو ډایرکټ ممبرین فورسز اف یو اف دوه دم کولی شي تاسو وګورئ ګورئ دا به در سره صحیح ده که نه نور بیا تاسې مینول وګورئ هلته ټول لیدلی شئ موږ ته مهم دا دی مکزیموم هم لیدلی شئ مینیموم هم لیدلی شئ دلته هم د ممبرین مکزیموم قوه لیدلی شئ مینیموم هم تاسې لیدلی شئ داسې شیر هم لیدلی شئ د دې په اړه یو بل انځور هم زه درته ښیم کوم فورس او شیر ترمنځ خو ګوره هلته تاسو خپله وګورئ ښه لکه دلته اف یو که نه ښه کوم و موږ سره ګوره دلته ګوره مونږ ته که ممبرین یې ویلی ده ښه یوازې هغه یو لوکل اکسس یې ده په هغه لور باندې موږ ته قوه ښودلې ده ښه زه تر دې ځایه پوهېږم ګوره تاسو خپله بیا نور تاسې مینول وګورئ که تاسې وپوهېدئ بیا نور خپله کار پرې وکړئ او شعر یې ګوره په 1.3 کې راته ویلی دا 1.3 اوس موږ څنګه پېژنو دا به هم زه درته وښیم صحیح ده هلته یې ښایي تاسو ښه تصور کړئ دلته وګوره سټریس کمپوننټ ته دلته وګوره 1.3 لیدلی شئ دلته اوس ته خپله 1.3 ته خپله تصور کړه چې 1.3 کوم برخه ته وایي 3 کوم ته وایي 2 ته کوم ته وایي بس نور تاسو شعر دا ټول پلینونه نه تاسې کتلی شئ دا سټریس به زه درته وښیم چې کوم ته وایي ګوره دا یو دی که نه 1.3 به کوم لوری موږ سره واوسي لکه دا 100 دا 300 دغه مخ به یې واوسي هغه خوا مخ که نه لکه دغه مخ ګوره لکه دا موږ سره دغه یو سو که نه دا خو سپین رنګ دی دا لرئ لکه ګوره دا موږ سره یو دی او دا موږ سره څه شی دی 3 دی نو که زه 1.3 ورته وایم دغه ټول دغه مخ به دغه مخ دا په منځ کې بیا داسې تاسو فرض کړئ دې مخ کې نو په دې مخ کې چې ته کوم شعر ګورې هغه به تا سره 1.3 خو که ته ورته وایې نه ممبرین یوازې دغه سره چې په دې باندې سومد راځي زه تر دې ځایه پوهېږم ښه نور نه پوهېږم په دې باندې اف یو چې ته ګورې دلته بیا راسې هلته ښه وګوره سادات صاحب اوس وپوهېده دلته هغه خپل انټیګرال هم درته ویلی ښه موږ نور بیا دې ته اړتیا هم نه لرو موږ چې پروګرام لکه ټولو شیانو باندې موږ وپوهېږو بیا که نور مینولې ګورئ هلته ما خو لاره درته وښودل هغه ځایونه وګورئ او که فورمول ته هم اړتیا وي بیا فورمول ده سمه ده ښه دا فورمول سو او بل راځو سټریس ته راځو تر دې ځای خو پیدا نور هغه لکه دغه شعر سوي اوس 1.3 کوم مخکې به راته ښیي هغه هم تاسې وپېژانده چې کوم ته وایي لکه هغه یو لوکل اکسس او 3 په هغه پلین کې به راته ښیي صحیح ده همغه شعر به راته ښیي په هغه پلین ښه کانټور رینج دې ته وایي اوس وګوره دلته مینیموم کوم یو دی در سره ته خپله ورته وایې زه د 0 او د څو منځ کې دې راته وښیي د 3.8 زه مینیموم 0 ورکوم دلته 3.8 ورکوم نور به ما ته نه ښیي یوازې هغه به راته ښیي صحیح ده 3.8 ورکوم دا موږ څه شی لیدلي و ده یو ځل به زه هغه وګورم چې موږ سره څه شی و چې وخو پوهېږو که نه زه به دې ته وایم چې ام یو ګورم دا ام یو ده ښه دلته دا به زه ټن متر ته به کو د 500 او په څو په منځ کې یا دا یو وړوکی واحد ته اړه صحیح ده ټن سنټي متر چې دا ای بیخي ترې ایسته شي دې ته وایي ښه دلته وګوره د 15.0 زه ورته وایم چې د 0 او څو په منځ کې د 0.008 په منځ کې دا دې راته وښیي نور دې نه راته ښیي سمه ده رینج ورکوم د 0 او 0.0 نه مثبت 0 او 0.008 ورکوم ته بیا ورته وګوره چې موږ د دوی په وجه کې راته ښیي که نه دلته وګوره د 0.0 او هماغه چې کوم هغه دی موږ سره ما 0.0 څو ورکړی وي د هغه په منځ کې راته ښودل دې نه ګوره ټیټ موږ سره نشته منفي ګورې ته نه دي درته ښودلي که نه کوم ځای کې چې دا و هماغه یې موږ ته وښودل دا یو رینج ته ورکړه ورته ودې ویل چې د دې او د دې په منځ کې راته وښیه ته نور مه راته ښیه صحیح دی دلته ګوره 0.0 هغه خپله یې نور اړولی هغه علمي روش ته څه صحیح ده او ډسپلی ان ډیفارم شیپ ده او دا سټریس ایوریجنګ یې څنګه کړی ده لکه داسې هغه منځنی تشنج یې راایستلی چې لکه آل جوینټ ده او چې په دې باندې زه نه پوهېږم چې دا څنګه ده د ده مطلب څه شی ده صحیح ده
څنګه دا اوسط راایستلی دې باندې نه پوهېږم. لکه سټرس کوم فشار چې ده او د دې اوسط ښایي چې د کوم ځای نه کوم ځای ته خو د دې اوسط خو یې ښودلی لکه څنګه یې لاسته راوړی ده په دې باندې هغه د دې شاته څه خبره ده چې شی په څه شی باندې ویشلې څنګه یې اوسط راایستلی دې باندې د قوې او د سطحې ترمنځ وي. کېدای شي څه خبره یې خو زه نه پوهېږم صحیح ده. اوس سټرس ته راسئ لکه مخکې مونږ ویلې ایس یو سټرس ګوري په دغه مخ باندې ګوري ایس دوه ګوري لکه مخکې مې تاسو ته یو هغه وښوده هغه کوم یو کوم دا و که نه دلته وګورئ ایس یو ورته ګورئ یا ایس یو درې دلته یې ټول درته هغه کړي دا بیا ځان لپاره ودروئ داسې چې کله مو بیا لرنینګ کود بس نور بیا خپله تصور کې وکړئ چې څه شی دی. ښه ګوره سټرس یو ایس یو درې ګورئ ټول لیدلی سي تاسو صحیح ده خو موږ چې ډېره اړتیا لرو هغه ته اړتیا لرو هماغه ام یو او ام دوه ته لرو صحیح ده که نه په هغه باندې خو مو خبره وکړه نور خو دې کې دواړو کې څه ستونزه نه لرئ دا نور هسې ما درته وویل نور ښایي یو بل چا نه پوښتنه وکړي یا تاسو خپله مینول وګورئ مینول چې وګورئ انګلیسي باندې وپوهېږئ خامخا پوهېږئ ښه دومره څه ستونزه نه لري او شعر دغه یو درې باندې خو وپوهېدئ په دوه او درې هغه په دغه دوه او درې پلین کې درته ښیي او مګزیموم درته ښیي نور خو دې کې څه شی پاتې نه شو که نه که پاتې شو کې څنګه خو دا مو درته ویلې چې لکه سټرس ایورېجنګ چې دا چې دا د دې شاته څه شی دي هغه باندې زه نه پوهېږم کېدای شي دلته تاسو کوم بدلون هم وګورئ هغه باندې خپله تصور وکړئ بیا پوهېږئ چې څه شی خبره ده خو موږ ته چې ډېر مهم دی دغه دواړه دي صحیح ده یا دلته ایټپس کې موږ ته یو هم نه دی مهم ځکه موږ سلب نه ډیزاین کوو که تاسو بیا خپله مینول ډیزاین کوو نو مومنټ دې نه راواخلئ بیا خپله لاس باندې تاسو شمېرنه وکړئ نور چې موږ ډیزاین هم کوو دلته به یې لکه انالیسس دې رن کړه مومنټونه دې راوایستل نور یې سیف ته وړو هلته ایکسپورټ کوو هلته ډیزاین کارونه کوو که بیا څنګه خو نه خو موږ ته خو لوډونه بیم ته ویشلي دي دلته بیم او کالم ډیزاین کوو نور دواړه کارونه چې خلاص وو بیا دې نه وروسته موږ دغه سلبس یې د هغه ته وړو سیف ته یې وړو ټول لوډونه هر شی راسره وړي بیا به یې زه درته یوسم هلته به کار پرې وکړو صحیح ده خو دی محاسبه کوي انالیسس به یې ته رن کوې بیا به یې وړې دغسې به یې نه وړي ته سلب یوسې بارونه دي چې شی نه یې وړي انالیسس به یې رن کړي کمبینیشن هر شی به تا جوړي بیا چې ته کوم لوډونه ځان لپاره خوښوې هغه یې تا خوښ دی ځان سره یې وړي هغه ځان سره یوسه بیا صحیح ده او نور چې موږ دلته ایټپس کې کار کوو هغه یو بیم او کالم به ډیزاین کوو او د کالم لپاره هم فکر کوم یو پروګرام د سی اس آی کالم دی که څه شی ده بیا کالم هم په هغه کې ځان ته کولی شي چې ډیزاین کړي سی اس آی خو دې ټولو ته وایي خو سی اس آی کالم کمپیوټر سټرکچر انکلیج آی ان سیلیکین صحیح دی که څه شی ده ژباړه یې په ساده او آی ان سی ها بیا وګورئ چې هر شی به مو خبره دلته کوو صحیح ده تر دې ځایه وپوهېدئ دې کې خو څه شی پاتې نه شو بس دی دې باندې زه خپله نه پوهېږم ښه بس دی که ځو مخته ښه سبا ته به مونږ هغه وایو ښه ډیزاین به یې وایو او یوه خبره مانه پاتې شوه ښه هغه مو باید کړی وای که تاسو چې اول مومنټ تاسو هغه کوئ باید تاسو اینډ اف سیټ سیده هغه ورکوئ لکه ریجیډ زون پکټور ورکوئ دلته به تاسو ټول زه به دا درته سلیکټ کړم دا خبره به وکړو صحیح ده که نه مانه پاتې شوې وه خو زه درته به وکړم څه دې کې اوس معلومه نه ده چې کوم بیمو دا بیمو او کالم دا او که څه شی و زه به یو دا دواړه به سلیکټ کړو صحیح ده دا دواړه را سره سلیکټ نه شو دا یو بل کالم و دې ته به راسو لاینر جنریټر اوس زه درته وایم ډي و که نه دغه کالم دا هم سلیکټ دلته به راسئ اساین د دې لپاره مینول هم بیا وګورئ ښه اینډ اف سیټس تاسو ورکوئ د دې دا هم بیا ورکولی شئ تاسو کلیر سپان له مخې هغه کوئ خو د دې لپاره عموما 0.5 ورکوئ صحیح ده بیا که موږ پریمونو کې کار کوو بیا هلته د دې لپاره چې سم ځواب موږ ته راکړي ریجیډ زون پکټور هلته یې ورکړو بیا به هغه وخت کې خبره وکړو دلته تاسو وګورئ یا دې نه مخکې یوه بله خبره درته وکړم د دې 3D ګورو دا به 3D کو هغه یې ګورو دا ایکسټروژن
دلته وګوره ښه دا تیار موږ سره سم دي کله کله موږ سره سم نه وي ښه هغه موږ نه وي ورکړي بیا موږ هغسې ورکوو دلته اوس وګوره موږ سره ډېر سم راغلي کله کله چې دغه بیم د اندر دې منځه پورې را رسېدلی وي نو بیا موږ 0.5 د دې لپاره ورکوو صحیح ده د دې لپاره فکر کوم ورکړل سوي به د دې 0.5 چې دا ځایونه موږ سره برابر سي صحیح ده د کنیکټیویټي د هر شی ورته وایي ریجډ زون پکټور خو بیا کله موږ په 2D پریم کې کار کوو لکه موږ چې هغه راخولو لکه د یو چا کار کړی وي په میخانیک ساختمان کې مومنټونه یې راایستلي وي هغه بیا دلته یو ورکوو ډېر دقیق ځواب راکوي بیا چې کله تاسو کوم کتاب راوړ هغه ځای ته ورسېدو بیا به زه کار درته وکړم خو عموما که کله تاسو کار کوو دا 0.5 ورکوئ 0.5 منول کې بیا وګورئ ښه دلته منول دی بیا به زه درته وښیم دا 0.5 ورکوي نور بس رن انالیسیس یې کوي او اینډ اف سیټ او زلزلې خو یې له امله داسې او اینډ اف سیټ په اړه باندې دلته ما سره یو اغوسته اینډ اف سیټ دا دلته وګورئ دا تاسو ورکولی شئ ګوره دلته کلیر لینت یې درته لیکلی ټوټل لینت یې دغه تاسو اپسیټ ورکولی شئ لکه جې دغه لکه موږ سره آی دی او دا جې دی ښه دا د پایې لپاره یې دلته جې راته لیکلی د دې پایې دې بیم کې وګوره آی او جې بیا چې تاسو ورکوئ دلته دا به زه بیخي بل ښه زه بیا به وروسته ورکوم خبره به هلته لکه زه دا یو دواړه سلیکټ کوم نور ترې تېرېږو ښه هغه ان یو خپل وخت کې مونږ دلته که تاسو اړینه وبلله بیا یې ورکړي صحیح ده که دې باندې تاسو خپله کار وکئ لکه هر ډول تاسو یو کار په وکئ بیا بدلون وګورئ بیا پوهېږئ صحیح ده که ځکه نور خپله پروګرام درته وایي دا انیمیشن بس به یې دومره کم کوشش صاحب دا پوښتنه ده دغه کله چې موږ خو د مینوال